د لمانځه اهمیت او فضیلت. ابن حجر رحمه الله په المنبهات کې نقل کوي چې لمونځ د دین ستن او د لمانځه له کبله 10 انعامه ترلاسه کیږي. اول د مخ ښکلا، دوهم د زړه نورانیت، دریم د بدن راحت او جوړوالی، څلورم د قبر انس یعنی قبر د ده په ورتلو سره خوشحاله وي، پنځم د الله تبارک وتعالی د رحمت د رانازلېدو ذریعه، شپږم د اسمان کلي، اووم په ترازو کې د نیکو اعمالو وزن، اتم الله تبارک وتعالی ته د راضي کېدو ذریعه، نهم د جنت قیمت، لسم د دوزخ څخه د حفاظت ذریعه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي چې کوم شخص په خپل وخت کې د لمانځه پابندي وکړي، یعنی لمونځ په خپل وخت کې ادا کړي، نو الله تبارک وتعالی د دغه شخص په نو شیانو سره اکرام کوي. اول دغه شخص خپل محبوب جوړوي، دوهم ودته صحت او روغتیا ور په برخه کوي، د ظاهري او معنوي آفاتو څخه حفاظت کوي، یعنی دغه صحت دی، دغه جوړتیا ده. دریم فرشته د ده حفاظت کوي، څلورم د دغه شخص په کور کې برکت ایږدي، پنځم د دغه شخص پر مخ باندې د صالحانو په ډول باندې نورانیت او سپېڅلتیا ښکاره کوي، شپږم زړه یې الله ورنرم کوي، اووم په میدان حشر کې او پر پل صراط باندې د برق په ډول باندې په تیزی سره الله تبارک وتعالی د تیرېدو توفیق ورکوي، اتم د جهنم څخه نجات ورکوي، نهم په جنت کې نیک ملګري صالحان ملګري الله ورپه نصیب کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سه. یو ورور قدرت الله په نامه پوښتنه کړې ده، یو سړي خپله پیغله لور په نکاح ورکړې، نو هغه کوم مهر یې پلار اخیستلی د لور ورته وایي چې مهر مې راکه، پلار یې نه ورکوي، نو حق لري پې باندې محترمه؟ بالکل، ځکه دا د دې حق ده. نو علما وایي چې مور و پلار په زوره د خپل او زوی نه مال اخیستلی سي که یې نسي اخیستلی، نو علما وایي که چېرته مور و پلار محتاج ول بیا یې اخیستی سي، او که محتاج نه ول بیا یې نسي اخیستلی، نو بیا خو په لور باندې نفقه هم نسته ده محترم. الله دې ښه لره، الله دې جوړ لره، کامیابي دې نصیب سما. په دغه مسله څو ورځې مخکې یو تحقیق کړی و، د اډمینان ورونه د هغه تحقیق خادمان ورونه درته راولیږي، انت و مالک لابیکه، په دغه عنوان مې یو تحقیق کړی و، هغه واوره وروره، الله دې ښه لره، کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور د مصعب په نامه پوښتنه کړې ده چې مثلا یو سړی په حمام کې غسل کوي، نو چې حمام کې غسل کوي نو غسل اخلاص که بیا په دې حمام کې وغورځي، دغه حمام کې چې کته کومې اوبه ولي هغه د بدن سره بیرته ولګېدلې، نو دی به دغه غسل بیا اعاده کوي که به نه اعاده کوي، یعنی بیا د غسل اعاده شته پې که نشته؟ نو محترمه یو خو داسې ده چې دا مستعملې اوبه طاهرې دي، پاکې دي، نو هغه که د سړي بدن سره ولګېږي نو پاکې دي، صرف مطهرې نه دي. خو یوه خبر ده چې دا یقیني نه ده چې د حمام کې کته اوبه لګېدلې دي نو دا حمام به پاک وي که به نه وي پاک، نو ضرور احتمال دی ولري وروره چې دی یعنی لنډه داسې که چېرته هغه حمام کې د یقین دا و چې حمام مردار نه ده، پاک ده، نو هغه اوبه هېڅ پروا نه کوي. مثلا بعضې داسې حمامونه وي چې هغه د خصوصي حمام وي، واړه نه ورځي، عام خلک نه ورځي، سمې کاشیانې پکې لګېدلي وي، نه چې د غسل کړی ټولې اوبه تللي، صرف د مستعمل اوبه هغه پاتې وي، بیا پروا نه کوي وروره که یې هم نه مینځي. خو بیا هم احتیاط ښه ده، ځکه سړي ته بیا وسوسه غوندې ذهن کې درېږي، نو د احتیاط په بنا باندې چې په ځان لږ اوبه تېرې کړي ښه ده وروره، الله دې جوړ. وعلیکم سلام. یو ورور وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په څڼو کې کمې اولا ولې چې هغه طریقه موږ ځان ته مختاره کړو. درې واړه د رسول الله سنت دي محترمه. شارحین دا حدیث وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم په څڼو کې اختلاف د احوالو درلود، کله یو حال باندې یو رقم، کله یو قسم کوه، کله بل قسم کوه، کله بل قسم، نو داسې په ژوند کې حالت تبدیلوه وروره. الله دې ښه لره، الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. علی قاري رحمه الله په جمع الوسائل فی شرح الشمائل کې چې کوم بحث کړی ده،
نو هلته همدغه وایي چې د رسول الله سلام حالات مختلف ول، یو حال باندې دوام نه ده کړی. وعلیکم سلام. یو ورور رفیع الله راحل په نامه پوښتنه کوي چې ژوند را باندې سخت تېرېږي، مرګ مې هر وخت سترګو ته درېږي. نو دا خو ښه حالت ته وروره چې سړی خو یو که داسې وي چې بیخي درته نا امیدګۍ درېږي، نو دا خو هم ښه نه ده وروره. نا امیدګي هم یعنې مثلا سړی دا مرګ داسې حالت ته راورسوي چې بیخي له ژونده نا امیده سي، نو دا هم ښه نه ده محترمه. د دنیا هغه کړنې رزق دنیا کې چې الله مونږ پیدا کړي د حکمت لپاره، د عبادت لپاره، د الله پیژندلو لپاره، نو هغه په علومو حاصلولو باندې کېږي، نو دا هم بیا ګناه ده وروره. الله دې ښه لري. وعلیکم السلام. جبیر فرارودي په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې موږ دلته په یوه ټولي کې یو، په دې ټولي کې جمع لمونځ کوو، خو کله د ملګري اذان کوي او کله یې نه کوي. نو محترمه وروره چې اذان وکوي ښه ده، ځکه سنت ده وروره. اما دی داسې پوښتنه کوي چې مونږ ځکه کله اذان نه کوو، دلته نږدې نور اذانونه کېږي، هغه اذانونه مونږ اورو. نو محترمه وروره ښه خو دا ده چې اذان وکوي، او که یې ونه کوي هم د تاسې لمونځ صحیح کېږي. ځکه وروى يحيى ابن بكير بن عبد الوهاب عن محمد بن عمر قالوا كان بالمدينة 9 مساجد. په مدینه منوره کې 9 جماعتونه په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې يسمعون فيها مؤذن النبي صلی الله علیه وسلم. اذان به صرف د مسجد نبوي اذان کېده. فیصلون فی مساجدهم. دغه 9 جماعتونو به ټولو په جماعتونو کې لمونځ کو. او دا حدیث امام داری قطنی هم راوړی دا من طریق ابن وهب عن ابن لهيعة ان بكير الاشج حدثه انه كان بالمدينة 9 مساجد مع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع اهلها تأذين بلال. خلق بأورد آذان د بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في مساجدهم. الله دې ښه لره وروره. علامه بدرالدین العیني، علامه نور الدین السمهودي الشافعي، علامه محمد یوسف البنوري په معارف السنن کې دغه علماو د مسأله ذکر کړې ده وروره. الله دې ښه لره.